ما ټول معلولین هم راسره جناب رئیس صاحب موږ ټول راغلي او نور کاندیدانو سره مې هم خبرې کړي خو خیر د شپې تر څه وخته پورې چې د هغو سره به مې خبره برابره شي انشاءالله هغه به هم راولم در هغه خلکو ته رایه نه ورکوي چې افغانستان په کنټرول په حناناتو نه پوهېږي مطلب مې دا دی چې ډاکټر غني نه پوهېږي یعنی مطلب زما بل څوک دغه نه دی رقیب نه دی زه دا نور چې کاندیدان سوي دي دا مې رقیبان هم نه دي دقیقا غني که دښمني کول دښمني ورسره کوم که تربګلوي کول تربګلوي ورسره کوم که هر زور حاضر یم که جنگ کوه جنگ ورسره کوم که دعوا کول دعوا ورسره کوم یعنی که کالی سره کالی ورسره چرم پرېږدم نه شما برای جنگ کردن حالا کاندیدا شدین یا میخواین که مبارزه کنین؟ دی دغومره فاسق سړی دی دی دغومره فاسق سړی دی دی یو بېسلیقې انسان دی دی انسانیت نه پېژني دی د افغانستان کلتور او حنانات نه پېژني دی د افغانستان قومونو ته احترام نه لري دی د افغانستان عذابو ته احترام نه لري د ملي وحشت حکومت چې جوړ سو دغه د ملي وحشت په حکومت کې دا ټول ډور سره ملګري دا خلیلي څه سو دا دوستم څه سو دی دلته موږ ته په سپکه ګوري دی چې په سپکه راته وکړه موږ به ښه زروار ورته ګورو دی غربي انسان دی د غرب څخه راغلی دی این برداشت شماست یا واقعیت موضوع یا واقعیت زه واقعیت وایم رئیس صاحب جمهور ډېر خوشحاله یو چې راغللو او ستا سره یو ځای سولو خو نن چې درته راغللو یو لک واره دې مبارک شه د افغانستان آینده رئیس جمهوریه راغلو ستا حمایت مو وکړي پر ټولو باندې غږ کوو چې ډاکټر صاحب غني ته رایه د افغانستان خیر او ثبات ته رایه ډاکټر صاحب اشرف غني ته رایه د افغانستان آینده راتلونکي ته رایه موږ دې حمایت کوو په مېړانه دې حمایت کوو په کلکه دې حمایت کوو در سره ملګري یو په ډانګ هم در سره ملګري یو ما غږ کوه نور دې حمایت کوو مننه دی دغومره فاسق سړی دی دی دغومره فاسق سړی دی دی یو بېسلیقې انسان دی دی انسانیت نه پېژني دی د افغانستان کلتور او حنانات نه پېژني دی د افغانستان قومونو ته احترام نه لري دی د افغانستان عذابو ته احترام نه لري